د قرآن کریم د ترجمې څلور دیرشم درس سورة البقره یو سل او دیرشم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن او څوک دی، ومن او څوک دی، یرغبو چې مخ واړوي، عن ملتی ابراهیم، عن د ملتی دین، ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نا، عن ملتی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین نا، یعنی هیڅ څوک نشتا چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخ واړوي، الا من مگر آغا څوک، الا من مگر آغا څوک د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخ اړوي، سفیه نفسه، سفیه نفسه چې هغه خپل ځان په خپله احمق کړی وي، یعنی ښه پوهیږي خو ځان په خپله قصدن کم عقل کړی وي چې نه پوهیږم. ولقد او یقینا اصطفیناه غوره کړی وو مونږ، هو اغا یعنی ابراهیم علیه السلام، ولقد اصطفیناه او یقینا غوره کړی وو مونږ اغا یعنی ابراهیم علیه السلام، فی الدنیا په دنیا کې، یعنی په نبوت او د بیت الله په جوړولو سره، و انه او بشک هغه یعنی ابراهیم علیه السلام، فی الاخرتی په آخرت کې، لمن لمن خامخا د الصالحین صالحانو ندی، یعنی د کامیابانو ندی. اذ کله چې قال وویل له هغتا یعنی ابراهیم علیه السلام تا، ربه رب د هغه علیه السلام، ربه رب د هغه علیه السلام، اسلم اسلم چې غاړه کېږده یعنی زما احکامو ته، قال هغه علیه السلام قال وویل، اسلمتو غاړه مې کېښوده، لربي پالونکي ته، العالمین د عالمونو، لرب العالمین پالونکي یا رب د عالمونو ته. ووصوا او وصیت وکړو، بها پدې یعنی د اسلام په دین، ابراهیم ابراهیم علیه السلام، بنیه خپلو زامنو ته، و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم، داسې وصیت وکړو چې یا بنیه ای زامنو زما، ان الله بشک الله تعالی، اصطفا غوره کړی دی، لکم تاسو ته،
الدین دین، الدین دین یعنی د اسلام دین. فلا تموتن نو ممړه کیږئ تاسو الا مگر و په داسې حال کې انتم چې یی تاسو مسلمون مسلمانان، یعنی د مرګ د وخت پورې په اسلام ثابت قدمه اوسئ. یهودانو ویل چې یعقوب علیه السلام په یهودیت باندې وصیت کړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې آیا تاسو په هغې وخت کې حاضر وئ کله چې یعقوب علیه السلام وصیت کولو؟ تاسو خو په هغې وخت کې نه وئ، دروغ ولې وایئ؟ نو فرمایي ام آیا کنتم وی تاسو، ام کنتم آیا وی تاسو شهداء موجود یا حاضر، اذ آغا وقت حضر چراغ یعقوب علیه السلام تا الموت مرگ، اذ کلچی قال هغه علیه السلام وویل لبنیه خپلو زامنو ته، یعنی د یوسف علیه السلام په شمولیت خپلو 12 زامنو ته وصیت وکړو داسې چې ما تعبدون د څه شي عبادت به کوئ من بعدی وروسته زما نه، یعنی وروسته زما د مرګ نه. قالو اغوی وویل نعبدو مونږ به عبادت کوو الهکا ستا د معبود د الله تعالی و اله آبائک او ستا د پلرونو د معبود ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام الها واحدا د یو حق معبود یعنی الله تعالی ونحن او مونږ ټول له هغه جل جلاله ته مسلمون غاړه ایښودونکي یو. یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام لمسی او د اسحاق علیه السلام زوی او د اسماعیل علیه السلام وراره دی. تلکا دغه امتون یو ډله وه قد چې یقینا چې بېشکه خلت تیره شوې ده لها دوی ته ما آغا څه دي، یعنی د آغو اعمالو بدل ورکول کیږي کسبت چې دوی
کړي دي. ولکم او ستاسو د پاره ما آغا څه دي، یعنی د آغو اعمالو بدل درکول کیږي کسبتم چې تاسو کړي دي. ولا تسألون او ستاسو نه پوښتنه نه کیږي عما د هغه څه نه، یعنی د هغو اعمالو نه کانو یعملون چې هغوی به کول. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.